یک مدت نتیجه نگیریم از کار در قصه پول نیستم، جان انسان مهم. او 15 نفره دغه نورو چې د خپل کورونه فرار سوي وو معنا ناست ټول هلکه دې ویلي چې په هر طریقه یې ماته پیسې راکړي، تا ته لاړ شه بل ته لاړ شه، چا پیسې را نه کړې. هغه ورته ویل چې سیم کارت راشکوه خو پوه شي هغه موبایل به یې خپل ځان ته واخیسته. ورته ویل زه دا بل اتاق ته ولېږم. څوک سره وایي ما سره یوه خانواده ده، سره هغو سره موږ حرکت وکړو. ما ورته ویل بیرته راوګرځه کور ته راسه، دا کارونه مه کوه. تلیفون ګل سو. د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي 3 تنه یې نیولي چې د انساني قاچاق په تور تورن دي. دغو کسانو به خلک تېرېستل چې ګواکې بهرنیو هیوادونو ته یې لیږي او له هغوی څخه به یې د سفر په نوم پیسې اخیستلې. یاد ریاست زیاتوي تورن کسان به قربانیان اټکول چې له خپلو کورنیو څخه د ایران یا ترکیې ته د تګ لپاره پیسې وغواړي. حال دا چې دوی به په کابل کې ناست وه او هیڅ سفر یې نه و شوی. یو شمېر کورنۍ وایي اولادونه یې کابل کې ناست وه، خو له دوی څخه به یې $3500 غوښتل او ورته ویل به یې چې ایران یا ترکیه ته روان دي. بچه ما ایران بود به ما زنگ زدن که به ما 2 لک روپه حواله بدی، مرا قاچاقبر به ترکیه میبره. 2 لک روپه را گرفت، یک چند مدت ما را گپ داد که من در مرز ترکیه هستم، من در مرز آلمان هستم. 50 روز میشه تلفنش قطع شد. باز دیگه ما را از زیر گم کردیم. یک روز شد یک کسی آمد که ما در کابل بچه را دیدیم، یک نمبر از همکاراش بریم آمد. باز ما آمدیم جستجوی کردیم پیدا نکردیم، آمدیم به تحقیق جنایی به اینا نمبر دادیم، اینا سعی کوشش تلاش کردن، الحمدلله پیدا کردن به ما. امروز گفتن که بچه تو نمیجاست. پیسه را که ما به کسی تسلیم کردیم، به کسی را گفتن که قاچاقبر است برای ما حواله بدیم. ما پیسه را برای از اون مردکه حواله دادیم که آیا خودش همکارش بود نبود او را دیگه الله میفهمه. بله کورنۍ وایي زوی واقعا ایران ته تللی خو هلته د قاچاقبرانو لخوا دوکه شوی و. له کورنۍ په کابل کې 200,000 افغانۍ غوښتنه شوې، خو وروسته معلومه شوه چې نوموړی لا هم په کابل کې و او خپلې کورنۍ ته یې دروغ ویلي وه. نوم مې خانولي ده، راغلم دلته ما ته زنګ راوکړه پوه شې چې راسه دلته کار ده. او چې راغلم دلته کار ته پوه شوې د تې څه ومې کته کار خو لیدلی نه و، مازدیګر و. اتې راغلم اتاق ته، وایي دلته اتاق ده، دلته سړي سې راویستم، وایي دلته اتاق ده پوه شې دلته کښېنه. اتې به ګیز ولاړ شو کار ته، ګیز راسم پوه شې دا بل اتاق ته یې بوتلم، وایي دلته کاغذونه دي هغه دي پوه شې ته نیمشته یې کولی شې داسې به پیسې هغه کې داسې به هغه کې. اتې چې یو 3 ورځې بعد یې څه پوه شې اتې ما ته ورته ویل وایي زنګ وکړه کور ته دومره پیسې ورته راوغواړه پوه شې. وایي هغه ده ورته وایه چې زه ولاړم ترکیې طرف ته. اتې زه دغلته ناست یم په اتاق کې، زنګ مې وکړه پلار ته چې هغه ده زه ولاړم ترکیې طرف ته پوه شې. او اتې موبایل راباندې قط کړه پوه شې، هماغسې څنګ ته مې ناست و، کار ته چې راویستی وم، هغه موبایل راباندې قط کړو. اتې بس 4-5 ورځې سولې بعد اتې ولاړم پوه شې، ما ته اتې ویل هغه ده وایي زنګ وکړه ورور ته دی پوه شې چې هغه ده زه وان په خفګاه کې یم او دومره پیسې راولېږه چې زه ولاړ شم اتې پوه شې. او اتې هغه سو ورور ته مې زنګ وکړ، ورور ته چې ورته ویل داسې داسې خبره ده، وایي ته څنګه په 3 ورځو کې ولاړې د وان خفګاه ته ورسېدې پوه شې. او ما ته دا بل څنګ ته مې چې ناست و راته ویل وایي ورته وایه خانواده ده او داسې ده هغسې ده پوه شې. موږ یې موټرو کې بوتللو، پیادروي یې رانه کړه، داسې ده هغسې ده. اتې چې هغه څه پوه شې اتې مې هغه ورته ویل اتې سیم کارت راشکوه خو پوه شې هغه موبایل به یې خپل ځان ته واخیسته. اتې ویل زه دا بل اتاق ته ولېږم، دغسې نور به یم دغسې هغه کول اتې پوه شې پیسې به یې ترې راوتل. په 3مه ورځ ما ته ماښام زنګ راوګرځ سو، همدغه زوی مې وایي پلاره زه خو لاړم. مال چېرته لاړې؟ وایي زه خو لاړم هغه ته ترکیې ته خارج ته لاړم. واله که د چا سره لاړې د چا سره ځې څوک سره وایي ما سره یوه خانواده ده، سره هغو سره موږ حرکت وکړو. ما ورته ویل بیرته راوګرځه کور ته راسه، دا کارونه مه کوه. تلیفون ګل سو، تلیفون چې ګل سو 3 ورځې بعد 2 ورځې بعد خپل وروڼو ته ایران ته زنګ ووهه چې دومره پیسې د ما په کار دي، $2,500 د ما په کار دي، زه سړي ګروګان ګرځولی یم د کېنولی یم پیسې غواړي. وروڼه یې ورته ویلې تا ولې پلار سره خپل پلار سره مشوره وکړه؟ تا پلار ته ویلي وو؟ وایي نه.
وایي دغلته واوسئ چې څو پورې پلار مشوره راکړي بیا به موږ پیسې تاته حواله کړو زمونه ما ته زنګ راوکړو وایي دغسې مرسي ورپې ورباندې ارام کې پرېږده دغلته دې پروت یي ورسره هر څه ورباندې کوي خو بیا هم زړه طاقت نه کوي اولاد ده زړه طاقت نه کوي یقین دې اوسه دا 4-5 ورځې دومره ګرځېدلی یم چې لا حده زیات دد خو بیا دې خدای خیر وکړي امارات ته خپل ولایت ته کابل ته ابزې ته د ټولو جوی ته لاړ یو شمېر کسان چې ایران ته تللي وو بیا هم د انساني قاچاقبرانو لخوا تېرېستل شوي وو قاچاقبرانو ورته ژمنه کړې وه چې ترکیې ته به یې وړي خو هغوی ایران کې پاتې وو او له خپلو کورنیو څخه یې د سفر په نوم پیسې اخیستلې هلکه دې ویلې چې په هر طریقه یې ماته پیسې تا ته لاړ شه بل ته لاړ شه چا پیسې را نه کړلې لنډې دا 15,000 روپۍ مې 4 میاشتو لخپاره موټر واخیسته د نیټې لخپاره هغه مې چې واخیسته ما دغه خو ما موټر ماته پیسې راولېږه قاچاقبر باندې ساعت په ساعت زنګ راوګو چې پیسې ماته راولېږه چې زوی دې ترکان ټکله نه ورکوي وږی ده دا رقم ده اتې ما پیسې موټر ورته واخیسته په 15,000 بیرته مې خرڅ کړه په $3,500 $1,500 ساعت نو پوره ما تاوان کې وکړ چې پیسې مې راورله کړې تهران ته پاس له هغې نه یې ویلې چې دغه هلک زه ماخوستن استانبول ته لیږم ما ورته زه صحیح ده استانبول ته یې ولېږه چې یو ځای په کار یم اخته چې دغه رقم پیسې مې په هغه پیدا کړي دي په نیټې باندې هلک چې ماښام شو سپورې که بیرته ما ته تلیفون راکړو وایي زه خو فلاني ځای ته ورسېدم ما زه په خیر ورسېږه چې پاس له هغه نه چې همالته څوک 20 ورځې به وي یا 13 ورځې کار وکړه یا یې ونه کړه خدا په کوم هغه کې بیرته ما ته ویل چې زه موږ د شپې په موږ چاپه واچوله موږ یې ونولو کار که هوټل کې څو ورځې کار وکړو پاس له هغه نه تللی موږ زه ترکیې ته یې ولو وایي ډېره ښه لارې اسانې داسې واچېده موږ ورته ویلې بیخي صحیح ده موږ ترکیې ته حرکت شروع کړو موږ یې بوتلو اسلام شهر کې کېنولو ته موږ ته ویل تاسې په کورو ته زنګ ووایي چې موږ ترکیې ته ولي استانبول ته ولي پلانکي ته ولي تاسې دلته اسلام شهر کې قرار ناست یې دا دغه شرکت نیټورک مارکیټینګ دغه شرکت شروع شوی موږ ته ویلي وه دغه د ترکیې په معنا ده ترکیې ته موږ بوتلو تاسې په دې شرکت کې کار کوئ موږ ورته ویلي بیخي چې موږ دلته کار کوو موږ همالته وویل چې موږ ته به 3 وخته ډوډۍ هم راکولی چې موږ هلته بوتلو 3 ورځې کار اول راوښودو په زړه هم ده که په زړه هم نه ده موږ 3 ورځې کار موږ کتو چې موږ ورته ویلې صحیح ده په زړه نه موږ ته ویل د هفتې $200 درکوو تاسې 2 نفر راولي یې یو لاس دغه لاسه یو دغه لاسه 2 نفر موږ تاسې د هفتې $200 درکوو موږ ویلې چې چېرې دا کار دغسې رښتیا یې د هفتې $200 کې موږ کوی شو چې پیسې لاسته راوړو موږ ته داسې ده چې بیا موږ ته تېلې چې کور ته زنګ ووایه کور ته زنګ ووایه زه ځم ترکیې ته کور ته مې زنګ ووایه چې مې مسیج ورته کېښودو چې ما نه سیم کارتونه واخیستل سیم کارتونه ګوشې نه ګوشې مې رانه واخیستلې ګوشې بیخي ګل کړه ما ته راته ویلې وه ته به دې څوک ته 2 ورځې به یم دلته قرار کښېنم هلته د اسلام شهر کې تهران کې هلته زه ناست وم چې موږ د 2 ورځې پوره شولو پاس هغه نه راته ویلې ورته چې موږ استانبول ته ورسېدو $3,500 راحواله کړه یو بل کس چې ایران ته تللی و له کورنۍ څخه یې $3,500 اخیستي وه په دې پلمه چې ترکیې ته روان دی خو وروسته ورته قاچاقبرانو ویلي وه چې ګواکې په ایران کې به په یوې سترې کمپنۍ کې ورته دنده پیدا کړي و زه خپله په ترکیه ایران کې ناست وم ویلې چې ته په ترکیه کې کورنۍ ته وایي چې مثلا زه لاړم مارس ته ورسېدم ما دومره پیسې راولېږه وان خبرې تاتوان نه دغسې تېرېدو ته اخر انکاري ته ورسولم دغسې په عین یو غیر ته ویل درو هلته چې ورځ مثلا یو محصول به اخله په $2,500 یو محصول واخیستو هلته مثلا کمپنۍ ته وپېژنې مثلا ته به 2 نفر راولې بېرته کمپنۍ ته د پیسې درکوي مثلا 2 نفر نه شروع کېږي لیول بندي لري مثلا پورته لیول ته چې ورسېږي بیا پیسې زیاتې یو تورن کس چې د انساني قاچاق په تور نیول شوی وای دوی خلکو ته به ویل چې له یوې نړیوالې کمپنۍ سره په کابل کې کار پیدا کړی دی یوازینۍ لاره دا وه چې خپلوان تیر باسي او ورته وایي چې بهر ته روان دی پس ببین یک بهانه ای است که طرف بخواه وارد کار شود استانبول اگه نه استانبول رفتن کجا اینجا مثال میشینی مثل یک بچه فیلم یک نقش بازی میکنی والا میگه ما استانبول رفتگیستم یعنی پول با ما کمک بکن پس به همین شکل ادامه داره این مشکلی نیست کسی هم خودش بخواه کوشش تلاش زیاد خودش میکنه نقش زیاد خودش بازی میکنه کسی هم نخواه دیگه کسی بسکه نمیتونه که انسان آزاده شخصا خودم هم نمیخواستم پس ادامه نمیدادم یک مدت نتیجه نگیرم از کار در قصه پول نیستم جان انسان مهم است نتیجه نداشته باشم ولش میکنم میرم یک دنبال یک کار دیگه میرم یک کچالو پیاز سودا میکنم
مشکلی نیست. پس ببین همچون چیزاست. د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي یو شمېر کورنۍ ورته شکایتونه کړي وو چې ګواکې اولادونه یې اختطاف شوي او د پیسو غوښتنه ترې شوې، خو وروسته معلومه شوه چې قضیه اختطاف نه بلکې د کورنۍ غړي لخوا د فریب یوه بڼه وه. دغه باره کې د دوی کورنۍ موږ ته بار بار راتلو، لکه د هر ولایت هر ولسوالۍ نه چې عرضي به یې کوه چې د ما زامن ورک دي او اختطاف شوي دي. موږ ته داسې زنګونه راځي، له چا نه $15,000 غوښتي وو، چا نه $3,000 غوښتي وو، داسې رقم پیسې ورڅخه غوښتي وو. نو اصلا دا دوه قسم خلک وو چې یو قسم له افغانستان څخه خارج وو، لکه ایران ترکیه څخه چېرته وړو، او یو قسم خلک دلته وو کابل کې. د پرون د موږ ملګري عملیات پې وکړو، معنا کابل کې وو چې وینیو، بیا هم چې هغه راوسې معلومات هم وکړو. د دې اصلا د هلکانو داسې مطلب و چې دا خلک غولولي وو چې موږ خارج ته وړي، تاسې خارج ته وړو، داسې کوو داسې کوو، او اصلا خارج مارج ته وړل هم نه وو. او هلکانو داسې بیا ورته ویل چې موږ یې اختطاف کړي وو، معنا موږ یې کینولي وو، دلته $3,000 ماته راوله که. هغه بیچارهګان چا کور ورته ګرو کړی وو، چا شي ورته خرڅ کړی وو، چا $15,000 ورلېږلي، چا $4,000 ورلېږلي، چا $3,000 ورلېږلي وو، خو داسې رقم پیسې ورڅخه غوښتي وو. اصلا نه خارج ته تګ وو، او دغه هلکان چې وو دا خپل کورنۍ ناقه ځوراوه. لکه مطلب دا و چې موږ خارج ته ورسېږو، او اصلا خارج تللته هم نه وو، مطلب د دې هم نه و، هسې دا پیسې راغونډول وو، یو د ځان دلته مزې کول مقصد دلته پراته وو. دغه ریاست زیاتوي 3 کسان نیولي چې د انساني قاچاق په تور یې خلک په کابل کې دوکه کول. دا تقریبا 15 نفره وو، او 15 نفره وو که 14 نفره وو. نو 3 نفره د نور خلک د مجرمان چې معنا د خلک ځان ته راجلب کړي هلکان، او 15 نفره دغه نورو چې د خپل کورونه فرار سوي وو، معنا ناست ټول یو اطاق یې ځان ته نیولي وو، هغلته ناست ولو، ټول 15 نفره وو تعداد. یاد ریاست له کورنیو غوښتنه کوي چې د انساني قاچاقبرانو په خبرو دوکه نشي، او مخکې له دې چې خپلو اولادونو ته پیسې واستوي دقیق معلومات ترلاسه کړي. دا ټول یو غلطه پروژه ده، په دې خاطر موږ ته معلومات اوسه، او ټول ته همدغه پیغام ده چې کله دغسې پېښه درته اوس یا ټلیفون درته اوس یا مثلا جدي دا ډایرکټ باید موږ سره شریک کړي. انشاءالله موږ زر اقدام پې کوو، او دا خلک داسې بانډونه موږ ډېر نیولي دي، دا ټول دروغ دی. د خلک ته هم دا پیغام ده چې باید پیسې ورته زر حواله نه کړي، په دې چې دا خلک ټول دروغجن او دوکهباز خلک دي.